بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ په فوټوشاپ کې اووم درس ده. په دغه کلاس کې به بیا هم موږ په سلیکشن ټول باندې کار وکړو. لومړی خو راځمه فرض که دا یو فایل زه اوپن کومه، موږ تر اوسه چې دی موف ټول، همدا ډول سلیکشن او د سلیکشن مربوط دغه ډراپ ډاون لیست او همدا ډول لیزو ټول او پولیګانل لیزو ټول، دغه ټول موږ مخکې کلاسونو کې ویلي. نن چې دی موږ راځو همدغه سلیکشن برخه کې موږ آبجیکټ سلیکشن ټول لرو، کویک سلیکشن ټول لرو او میجیک وان ټول لرو. دا به زموږ د سلیکشن په برخه کې آخري درس وي. سلیکشن په فوټوشاپ کې ځکه مهم ده چې موږ تاسې ډیزاین کوو، ټول ډیزاین ولاړ په سلیکشن ده. یعنی وروسته چې بیا موږ پریکټیکل پروجیکټس ترسره کوو تاسې به هلته وګورئ چې دا سلیکشن څومره مهم ده. نو ځکه فوټوشاپ چې د اډوبي کمپنۍ لخوا جوړ شوی، دوی هم دغه سلیکشن ته ډېر زیات توجه کړی. ګورئ دلته موږ سره لومړی آبجیکټ سلیکشن ټول ده. دلته خو موږ سره مختلف سلیکشن ټولز وو چې موږ تاسې کولی شو یو تصویر یا یوه ساحه ایریا پې سلیکټ کو، ولې فوټوشاپ یو ډېر لوی سهولت رامنځته کړی ده. هغه دا دی چې آبجیکټ سلیکشن ټول اوس په دغه پروګرام کې اضافه شوی ده. هغه څه ډول ګورئ، ما دلته د آبجیکټ سلیکشن کړلو. کله چې زه انتخاب کوم او راشم یو آبجیکټ وغواړم چې سلیکټ کړم، چې کله آبجیکټ ته ودرېږم ګورئ هغه په خپله سلیکټ کېږي. زه ګورئ د باندې ووتم مکمل را سره ټول فایل سلیکټ شو، خو نه، زه یوازې غواړم چې دغه آبجیکټ سلیکټ کړم. دلته چې راځم ګورئ رنګ یې څنګه کېږي، بدلېږي. دغه څنډو ته وګورئ، دا زه اوس غواړم چې همدغه سلیکټ کړم. فقط سمپل یو لیفټ کلیک کومه، چې کله مې لیفټ کلیک وکړ نو ورته انتظار باسو دا په همدغه شکل چې تاسې ته دا ښکاري دا اوس سلیکشن کېږي. که په دغه وخت کې زه هر ځای کې کلیک وکړم کار نه کوي، ځکه د آبجیکټ سلیکشن ټول په واسطه ما ورته ځای انتخاب کړ چې دا آبجیکټ ده، دا عکس ده یا دا ایریا ده، دا سلیکټ کړه ماته. نو اوس ورته صبر کومه تر څو دا موږ سره سلیکټ شي. فقط تاسې سمپل په آبجیکټ ورته انتخاب کړئ، سمپل کلیک وکړئ، ګورئ سلیکشن وشو. موږ سره دا سلیکشن مکمل وشو. اوس کولی شئ دا آبجیکټ له دې ځایه انتقال کړئ بل ځای ته، یا هم دغه سلیکشن فرض که ګورئ دا سلیکشن یې کړی، ډېر ښایسته سلیکشن یې کړی، ولې پښې پکې نه دي راغلی. که چېرته دا ځای هم پکې راوستل غواړئ نو سمپل کولی شئ چې دغه ځای هم ورته انتخاب کړئ. چې کله مې انتخاب کړ نور یې په خپل حال پرېږدئ، هغه هم ورته انتخابېږي. دلته به ورته تاسې دا اډ سلیکشن انتخابوئ. نو دا اوس ډېر لوی کومک دی چې موږ دې نه خلاص شو چې دا یو ټول راواخلو او دا داسې په خپله کسټم شکل باندې سلیکټ کړو. دا موږ نه ډېر وخت هم نیسي. نو سمپل آبجیکټ ټول باندې ما دغه سلیکشن وکړ. اوس دا کنټرول سی کوم او همدا کنټرول وي کوم، یعنې کاپي مې ترېنه واخیسته. بیا یوازې وي پریس کوم، وي چې دی د موف ټول شارټ کټ ده، او دا راخلمه دغلته لاندې هم فرض که دغلته هم اږدمه او انټر کوم. ګورئ دا موږ سره نیو لایر کې ځکه ما کاپي واخیسته. دغه یو بټ یا دغه یوه مرغۍ ما دوه کړلې. همدا ډول کولی شو چې دا بیا بیخي بل فایل ته هم انتقال کړو. فرض که موږ فایل ته راشو، نیو ته راشو، د نیو څخه وروسته موږ فرض که دا یو اوپن کوو، اوس راځمه دلته او له دې څخه وروسته دا په لیفټ کلیک راخلمه او دې ځای ته راځمه او دلته یې ورغورځومه. ګورئ همغه مرغۍ چې ده موږ دلته را انتقال کړه. بیا په دې کې موږ ډېر ډیزاین ده، نو ډېر کارونه کولی شو. چې فرض که موږ د انټرنیټ څخه یو بیکګراونډ ډاونلوډ کړو یا یوه ونه ډاونلوډ کړو، دا هلته کښېنو، یا یو ښاخ د دې د پښې لاندې کېږدو، نو بیا ډېر زیات نور کارونه کېږي. خو زه هغه زموږ بعدي پروجیکټس پورې مربوط خبرې دي، نو هغه به هماغلته پې بحث وکړو. اوس زموږ هدف فقط دلته سلیکټ آبجیکټ کې و. زه دغه بېرته بندومه او نو به یې کو یو بل عکس اوپن کول غواړم. کنټرول او پریس کومه او د دې څخه وروسته فرض که دغه یو د فلاورز د ګلانو عکس ته دا انتخابومه. دې کې ګورئ که زه وغواړم چې یوازې دغه یو ګل سلیکټ کړم، صحیح ده، او یا هم دا یو سلیکټ کړم یا هم دا یو سلیکټ کړم،
نو دا زموږ څخه کسټم شکل باندې دا کار کولی شو ښه فوقالعاده کېږي ولې وخت زموږ زیات پرې لګېږي او همدا ډول لږ سختي پکې ده یعنې ته به زحمت وباسې بیا به دا سلیکشن په منظم ډول کوې خو نه زه راځمه سمپل آبجکټ سلیکشن دا کار کوم آبجکټ سلیکشن کله مې چې دا راواخیسته نو له دې وروسته زه غواړم چې دغه آبجکټ سلیکټ کړم په همدې باندې کلیک کوم چې کله کلیک مې وکړ ورته صبر کوم دا لږ وخت نیسي صبر ورته کوم نو دا موږ سره دغه کم ګل چې ما ورته انتخاب کړ دا موږ سره مکمل سلیکټ کېږي اوس نورو سره بیا کار نه وي یوازې همدا یو سلیکټ کېږي نو لږ ورته صبر کوو تر څو دغه سلیکشن موږ سره وشي څومره ستاسې کمپیوټر قوي واوسېږي نو په هماغه اندازه د سلیکشن هم زر کېږي نو زه ورته لږ صبر کوم تر څو موږ سره دغه کم ایریا چې ما ورته انتخاب کړی سلیکټ شي ګورې دا ما سره سلیکټ شو ګورې څومره ښایسته سلیکشن یې واخیسته که موږ تاسې هر څومره کوشش وکړو بیا هم په دې شکل سلیکشن نشو اخیستلی خیر اوس دا سلیکشن یې چې واخیسته نور ستاسې خوښه ده چې چېرته انتقالوئ او کوم پروجیکټ کې ترېنه استفاده کوئ فرض که زه د دې کنټرول سی کوم یو کاپي اخلم او کله مې چې کاپي واخیسته د هغې نه وروسته راځم نیو فایل ته او د نیو فایل څخه وروسته فرض کې یو سایز به ورته انتخاب کو دا پورټریټ به ورته انتخاب کوم او دا به کریټ کوم چې کله مې دا کریټ کو دوباره راځم زه دلته او موف ټول راخلم صحیح ده موف ټول راخلم دا له دې ځایه مکمل موف کوم دلته به یې موف کو ګورې دا موږ سره څنګه شو دلته راغی بیا یې کولی شو ټرانسفارم یې کو تغییرات پکې راولو همدا ډول کولی شو بیکګراوند یې بدل کو او نور کار پکې وکړو خو دغه ګل چې کوم یو ما د هغه ګروپ د ګلانو څخه جلا کړلو دا د سلیکشن ټول په واسطه ما وکړو او آبجکټ ټول په واسطه یو بل عکس هم اوپن کوم په هغې هم تاسې ته کار کوم ګورې کنټرول او سره زه راځم یو بل فایل اوپن کوم یو فایل به زه اوپن کړم ته ورځ یو مناسب فایل پیدا کړم دا یو لیپټاپ به راواخلم دا به زه اوپن کړم ګورې دا لیپټاپ چې ما اوپن کړ اگر چې دې لیپټاپ باندې مخکې موږ کار کړی خو زه خیر زموږ دا په دې باندې کې زه راځم دلته آبجکټ سلیکشن ټول راغلم او په دې آبجکټ باندې زه سمپل یو لیفټ کلیک کوم چې لیفټ کلیک مې وکړ لږ ورته انتظار باسم ګورې ډېر په های کوالټي سره د دې سلیکشن اوس موږ ته اخیستل کېږي که موږ په کسټم شکل باندې کار وکړو ممکن موږ نه غلطي وشي اشتباهات وشي ډېر په خواري او په زحمت موږ داسې سلیکشن واخلو ولې دا آبجکټ سلیکشن ټول په واسطه فقط تاسې ورته آبجکټ انتخاب کوئ نور سلیکشن د خپله کوئ او په داسې شکل سلیکشن کوئ چې ډېر په های کوالټي کې نو زه ورته انتظار باسم تر څو موږ سره دغه سلیکشن ترسره شي کله چې تاسې آبجکټ سلیکشن ټول انتخاب کړه او راغلی دلته مو ورته یو آبجکټ وروښوده چې فرض کړه لیفټ کلیک مې وکړه هغه مو ورته وروښوده چې دا سلیکټ کړه نو په دې وخت کې تاسې سره بیا رایټ لیفټ کلیک هېڅ کار نه کوي تاسې به وخت ورکوئ تر څو هغه سلیکشن وکړي ګوره دې اوس موږ سره سلیکشن وکړه چې کله یې سلیکشن وکړه کولی شي دا له دې ځایه موف کې کاپي کې پیسټ کې دوه دانې کې صحیح ده نو دا ټول کارونه به وروسته موږ کولی شو فرض کړه موف ټول زه راخلم او دا به موف کو فرض کړه ته ولې دلته ما سره یو سپین بالکل شته دا به له دې ځایه واخلم او زه به یې مکمل موف کړم دلته به یې ور وغورځوم ګورئ دا به سایز یې لږ لوی دی سایز به یې لږ کوچنی کړم اوس کولی شئ چې لیکل هم دې ته وکئ بیکګراوند یې هم بدل کئ نو هر څه چې غواړئ تاسې کولی شئ چې اوس د دغه آبجکټ لپاره پروژه کې استفاده وکئ نو دا ډېر ښه ټول ده د دې پریکټس حتما ځان سره وکئ تیار فایل موږ سره اوپن ده راځم دغه کویک سلیکشن ټول باندې هم کار کوم ګورئ کویک سلیکشن ټول موږ سره څه کار کوي کله هم چې زه کویک سلیکشن ټول راواخلم دا هم د رنګ په اساس باندې سلیکشن کوي کله چې تاسې په خپل کیبورډ کې کنټرول
کلوز بریکټ وهئ موږ سره دا لویږي او له دې ځایه هم موږ کولی شو چې دغه لوی کړو ځان سره سایز یې لوی کړو. ګورئ د دې دا سایز موږ سره د دې سرکل یا دایرې لوی شو. که هر څومره یې لویول غواړئ ګورئ تر دې اندازې پورې تاسې لویولی شئ. اوس نو بیخي لوی شوی ده نو زه به دا بیرته لږ کوچنی کړمه. صحیح شو. هارډنس او سپیسینګ او دا مسایل دا انشاءالله به په برش کې وایو. ګورئ د دې سلیکشن څخه هدف څه ده؟ دا د رنګ په اساس تاته سلیکشن کوي. زما ګورئ دغه پاینټر چې اوس چېرته ده زه چې دلته کلیک کوم ما سره سلیکشن کوي خو د لیفټ کلیک په نیولو سره چې زه د هر څومره ځایونه ورته انتخابوم دا په خپله سلیکشن کوي یعنې د رنګ په اساس دی سلیکشن کوي. ګورئ د ټول سپین دی دا ماته سلیکشن کوي. صحیح دی. ګورئ دلته سلیکشن څنګه شو غلط شو تېنه دا به تېنه بیرته سبټرکټ کو. آلټ سره لیفټ کلیک راخولو او بیرته یې څنګه کوو سبټرکټ کوو. دا هم فرض که ورته دلته غلط شوی او له دې وروسته دا راځو ورته په دغه شکل باندې دا ورته انتخابوو. کله هم چې ګورئ زه دلته سلیکشن ته راشم نیو سلیکشن چې دا ځای انتخاب کړم دا موږ سره سلیکشن کوي. صحیح ده. ولې داسې نه ده چې کله موږ یو ځای انتخاب کړو چې بل ځای سلیکشن کوو دا ختم شي. دا یې خپله په اتوماتیک ډول ګورئ د دوم ته اوړي اډ سلیکشن ته. ګورئ زه دا ځای اډ کوم خپله اډ سلیکشن ته راوړي نو په دې شکل موږ سلیکشن کولی شو. ګورئ داسې کار به وکړم زه چې زه دا لږ لویوم اوس یم سایز لا کوچنی ده. اوس وګورئ زه سلیکشن کوم ما سره دا ځایونه ډېر په ښه شکل باندې څنګه کوي انتخابیږي او سلیکشن ما سره ترسره کیږي. دا انتخابوم هم چنان. زه به دا فایل بیخي کلوز کړم او دا به نو کړم. همدا ډول راځم دا فایل هم کلوز کوم او له دې وروسته دغه فایل دی دا هم کلوز کوم. دا ټول ما کلوز کړه. اوس به راشو موږ دغه فایل باندې به کار وکړو. فرض که د دې فایل د کویک سلیکشن په ترو باندې زه غواړم چې د دې دغه اسمان چې کوم دی دا سلیکټ کړم. د دې سایز لوی دی سایز به یې ورته کوچنی کړو. صحیح دی. اوس ګورئ زه سلیکشن کوم په خپله سلیکشن اخیستل کېږي. دغه اسمان رنګ ته په لیدو دا سلیکشن ترسره کېږي. نو تاسې به داسې کار وکئ چې خپل یعنې کار ته لیدلی د دې اندازه به تاسې ورته وټاکئ. ګورئ زه لیفټ کلیک مې پریس نیولی داسې راځم ګورئ دا خپله سلیکشن کوي. اوس دا ځایونه خو ما سلیکټ کړه راځم دغلته یو کلیک کوم چې دا هم ورسره سلیکټ شي. اوس دغه د ګلانو په منځ کې چې دی ګورئ دا ځایونه هم باید سلیکټ شي. نو دا به څنګه سلیکټ کړو؟ دلته به راشو او د دې سایز به نور هم کوچنی کړم. دلته یو لیفټ کلیک کوم ګورئ دا هم سلیکټ شو. دلته یو لیفټ کلیک کوم دا هم سلیکټ شو موږ سره. دلته یو لیفټ کلیک کوم دا هم سلیکټ شو خو دلته ګورئ لږه ګډوډي وشوه. نو زه بیرته راځم دلته دغه سایز د دې چې ده نور هم کوچنی کوم تر څو یوازې همغه اسمان موږ سره ونیسي. دا هم سلیکټ شو خو اوس هم مشکلات لري. زه به راشم د دې اندازه به لږ نور هم کوچنی کړم. اوس به یې سلیکټ کړو او دا به هم سلیکټ کړو دا به هم سلیکټ کړو. د دې ګلانو په منځ کې چې دا کوم اسمان رنګ ښکاري دا به ټول موږ سره سلیکټ شي. دا به هم سلیکټ کړو. ګورئ دا ټول موږ سره سلیکټ شو. نو تاسې ورته ډېر وخت ورکئ. دغه سلیکشن مو چې وکړه له دې نه وروسته کولی شو چې نیو لیر واخلو او د نیو لیر څخه وروسته موږ د آلټ بیک سپیس سره د دې اسمان رنګ بدل کړو. نو کولی شي چې مختلف رنګونه ورته ورکړئ خو زه به ورته دا رنګ انتخاب کړم. صحیح ده. او اوس به آلټ بیک سپیس سره زه ورته دا رنګ ورکړم. ګورئ دا رنګ مو ورته ورکړلو او بیرته یې کنټرول ډي کوم. ګورئ دغه د ګلانو رنګ مخکې اسمان یې څه ډول ما ورته دا رنګ ورکړه. که ستاسې فکري ګورئ دلته هم موږ سره اوس مشکلات شته ځکه دا سلیکشن کې موږ لا نو نیولی. زه بیکګراونډ ته بیرته راځم نو په دې هم تاسې کولی شئ چې کار وکړئ دا سلیکشن ورته وکړئ همدا ډول دا ورته سلیکټ کړئ. دا اندازه سایز به ورته کموئ او سلیکشن به کوئ او له هغې څخه وروسته بیا تاسې کولی شئ چې دا هم ریموف کړئ. لکه کویک سلیکشن په ترو باندې موږ او تاسې سلیکشن کولی شو. ګورئ دلته دې ویډیو کې موږ ته شو کوي
دغه سپین رنګ چې کوم یو په دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري دغه کویک سلیکشن د رنګ په اساس باندې سلیکشن کوي، یعنې شاوخوا رنګ ته ګوري 4-5 پکسلو کې او د هغې نه وروسته د هغې په اساس تاسو سره سلیکشن ترسره کوي او ډېر یو مؤثر ټول ده چې د سلیکشن په برخه کې تاسو سره ډېر کومک کوي. نو تاسو کولی شئ چې د کویک سلیکشن نه په دغسې مواردو کې استفاده وکئ. بل موږ سره میجیک وانډ ده. میجیک وانډ ټول چې دی دا هم سلیکشن پر دې باندې کولی شو. زه به داسې کار وکړم، دا به زه کلوز کړم او له دې وروسته زه راځم یو بل پیکچر اوپن کوم. فرض که دا به اوپن کو. زه غواړم اوس د دې سلیکشن واخلم. ښه، د دې د سلیکشن دپاره راځم میجیک وانډ ټول اخلم. کله چې میجیک وانډ ټول ما واخیستلو دلته به زه یو کلیک وکړم. د کلیک سره ګورې مکمل ټول موږ سره څنګه شو سلیکټ شو. خو کله چې زه غواړم دې پلو هم سلیکشن سلیکټ کړم نو چې لیفټ کلیک کوم دا ځای ماته سلیکټ کوي، خو دا سلیکشن له منځه ځي. نو دا ټول خو موږ ورته ویلې اډ به ورته ووهو اډ سلیکشن. اوس به دلته کلیک وکړو، ګورې ټولې موږ سره په یو کلیک سره سلیکټ کړلو. کوم ځای چې پاتې دی هلته یو کلیک وکړئ هغه هم پکې دوی رانیسي. نو په دغه ترتیب سره موږ کولی شو چې د میجیک وانډ په سلیکشن هم ترسره کړو. زه کنټرول ایکس کوم او د دې بیکګراوند مکمل سپینوم. دغسې کې لږ غوندې مشکل اوس هم شته، نو دا هم ورته کنټرول ایکس کوم. بیا هغه وروسته کولی شو چې نور د اریزر ټول په واسطه کلیر کړو، پاکې کړو. لکه ګورې د کویک سلیکشن په ترو باندې ما په ظرف د 1 دقیقه کې مکمل د یو تصویر بیکګراوند بدل کړ او وروسته بیا کولی شو چې نور بیکګراوندونه هم ورته ورکړو، بل ځای ته انتقال کړو. خو په دغه میجیک وانډ کې چې دی دلته یو څو اپشنونه هم دا لري. اول خو دلته سیمپل سایز دی. سیمپل سایز څخه هدف دا دی چې کله زه کلیک کوم هماغه رنګ ته لیدلی انتخاب موږ ته کوي. خو که چېرته زه دلته راشم او دلته ورته ووایم چې 3x3 اوریج دا ورته انتخاب کړم، دا په څه معنی؟ دا چې دلته زه کلیک کوم زما دغه پاینټر چې اوس چېرته ده د دې 3 پکسله په 3 پکسلو کې په نظر کې نیسي هغه چې کوم رنګو د هغې رنګ په اساس باندې په دغه بیکګراوند کې یا په دغه فایل کې چې کوم رنګ و دی انتخابوي. ګوره چې کلیک مې وکړ انتخاب یې کړ، خو دې سره یې دا ځایونه ونیو. صحیح دی، ځکه 3 پکسله په 3 پکسله کې چې هغه پکسلو کې هر ډول رنګ وي دوی هماغه رنګ بیا انتخابوي. که چېرته زه ورته دلته راشم او 11x11 پکسله انتخاب کوم، اوس چې دا به ټول ډیسلیکټ کړو. اوس چې کلیک وکړم ګورې اوس هم موږ سره دا سلیکشن په دغه شکل باندې کېږي، خو دغه ځایونه اوس مشکل لري. نو معمولا پوینټ سیمپل صحیح ده چې موږ ډېر په دقت سره باید دا سلیکشن وکړو. نو پوینټ سیمپل کې تاسو کولی شئ چې دا اپشن وساتئ. بل هم ټولرنس ده. ټولرنس ګورئ که زه چېرته دا ټولرنس اوس موږ سره 22 دی، تر 255 پورې ټولرنس موږ ورکولی شو. چې کله مې دا ورکړ اوس چې دلته راځم کلیک کوم په یو کلیک سره مکمل ټول سلیکټ کېږي. دا ولې؟ ځکه هغه کم حساسیت چې دی هغه له منځه ځي که نه، دا خو د رنګ په اساس باندې انتخاب کوي. نو کله چې ټولرنس یې دومره زیات وي نو دی بیا د رنګ تفکیک نشي کولی، نو ټول درته مکمل سلیکټ کوي. نو دا معمولا تاسې که زه دا ورته 50 کړم، ګورې دا ما ورته 50 کړلو. اوس چې راځم ټولرنس مې 50 کړ، که زه اوس دلته کلیک کوم ګورې ما سره دا ساحه سلیکټ کېږي. که زه راشم دغه ویښتان ورته انتخاب کړم چې د دې په اساس سلیکشن وکړم، چې کلیک وکړم ګورې دا ځایونه ما سره سلیکټ کړو، خو دا مخ یې ونیولو ځکه د دې یعنې ویښتان چې کوم رنګ لري د ویښتانو ته ورته دلته هم رنګ و ځکه یې سلیکشن وکړه. نو ټولرنس هم تاسې معمولا په 2 کې وساتئ ځکه دی نارمل حالت دی. صحیح شو. دا به ورته کنټرول ډي کړم، ډي سلیکټ به یې کړم. نو دا موږ سره و د میجیک ټول د میجیک وانډ ټول خبره چې په دې باندې موږ کولی شو یو ځای سلیکټ کړو او انتخاب یې کړو ډېر په چټک ډول باندې او ډېر په اسانه ډول باندې. دی رنګ ته په کتلو موږ ته سلیکشن کوي. دیو چې کوم ویډیو ګیټ دې دپاره ورکړی تاسې وګورئ. زه دلته راغلم میجیک وانډ مې ورته انتخاب کړی. ګورئ په یو کلیک سره د دې چې دغه کوم یو رنګ دی یو کلیک کوي دا ټول مکمل خپله سلیکټ کېږي. یعنې که تاسې سره په یو فایل کې یو رنګ واوسیږي او د هغه رنګ څخه علاوه کوم بل آبجیکټ وي خو هغه په ډیفرنټ کلر کې واوسیږي،
نو تاسې په یو کلیک سره کولی شئ چې سلیکشن واخلئ. که دی د دې رنګ په عوض باندې پر دې آبجیکټ باندې یا په دغه کوم تصویر چې پکې ده په دې کلیک وکړي نو دی مکمل دا تصویر ورته سلیکټ کوي او دا ورته پرېږدي. نو دا میجیک وان سلیکشن ټول چې ډېر مهم ټول دی، په دې باندې هم پریکټس وکئ. نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس هیله ده چې یو څه مو ترېنه زده کړي اوسي. انشاءالله باقي کلاسونو کې به په نورو موضوعاتو کار وکړو.